په کابل کې چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزه کې یوه چاودنه شوې چې د پولیسو په وینا درنه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن د جمعې په ورځ اګست 5 د زمري په 14 دا چاودنه په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې نن د کابل ښار شپږم حوزه کې د ملکي خلکو په یو کراچۍ کې چاودنه وشوه چې زموږ 8 تنه مظلوم هیوادوال شهیدان او 13 نور ټپیان شول. د مخه تر دې په کابل ښار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې د کابل په لویدیځ کې د شپږم حوزې په سرکاري سیمه کې په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په کابل کې دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې نن د محرم د میاشتې 9 نیټه ده او د دوشنبې په ورځ د محرم په 10 د عاشورا ورځ لمانځل کیږي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې یا شخص د کابل د نننۍ مرګونې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو پخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په جوماتونو، تکیخانو، روغتونونو او نورو ځایونو باندې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د داعش د خراسان څانګه چې تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت لري، تر ډیره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د شیعه مذهبو پر مذهبي اماکانو باندې مرګونې بریدونه کړي دي. د افغان رسنیو د ریپورټونو له مخې طالبانو خبرداری ورکړی چې د امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره د عاشورا ورځ دننه په جوماتونو او تکیخانو کې ونمانځل شي او د لاریونونو څخه دې ډډه وشي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.